ګرانو کتونکو دا زموږ سیکنډ چینل دی کو تاسو غواړئ دې چینل ته ضرور وزټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا کہانی د یو داسې درنده ده چې هغه یو جنۍ له کور په کرای ورکی او د جنۍ کمرې ته هر شپه دا ظالم اوړي او د جنۍ ته د دې په باره کې بالکل علم نه وي. آخر د جنۍ ته څنګه پته به ولګي. د کہانی په شروعات کې موږ د جولیټ په نوم یو ښځه وینو چې د دې د کرایه کور په کار وي. د دې خپل د خاوند سره ورانه راغلی دا یو کور ته لاړ شي هغه کور چک کې کور کرایه چې کوم وی ډیره زیاته وي او دا کور د دې خوښ نشي. د دې د وجې دا کور پریدي دا په روډ کې ولاړه وي. د یو کس پون نشي چې دا له کور په کار دی او دا فورن دا غسړی کور ته ورسی. دا چې کلا کور ته لاړ شي هغه د میکس په نوم یو کسي دا کور د اغه دا کور لګ جوړي خو ډیر غټ وي او ډیر خسته وي او دا میکس په دې کور کې لګ کار وي هغه کار کوي. جولی دا مقصد وی چې د دې کور کرایه پر ډیر زیاته وي خو میکس وته وایي چې زما د کور کرایه ډیره کم ده. د اغه مین ریزن دی چې زما د کور سره خوا کې ټرین زی په دې ځکه وته جولی وایي چې زما د ټرین سره سفر وانشته. د دې د وجې جولی د کور ته خپل کډه راوړي. په دې کې میکس هم د دې ډیر زیات مدد وکي. پیل ورځ چې کوم وی هغه د میکس سره د جولی ډیره په خوشحالي باندې تیر کی. دا د کور ته خپل کډه راوړي. د شپې دا په ټپ کې لامبي دي ته داسې محسوس شي چې د چا په ما باندې نظر دی. دا اخوا دی خو وګوري خو څوک نه وي. د شپې دا په خپل کټ کې سملي دي ته بیا داسې محسوس شي چې څوک په ما باندې نظر ساتي. دا د کټ نه راپاسي او چارو طرف ته په دې کمره کې وګوري خو په دې کې څوک نه دی. دا مقصد چې ما دا کور بدل کو کې دی شي دا ردی مسلې. سحر جولیټ خپل د ملګری سره یو آرټ ګیلری ته تلی. په دغه ځای کې میکس راشي. میکس د سره خبرې کوي خو میکس د سلخانه پانو کې چې د سلخانه ته ځم میکس سلخانه ته لاړ شي او د جولی دا ملګری دی ته وایي دا خپل ایکس بای فرند ارکا او دا میکس ماته انسان ښکاری تر د سره خپل ډیټینګ شروع کا. میکس چې د باتروم نه راوځي الیکس ته هم دا خبره مناسب کار شي. الیکس د سره لاړ شي د ته وې ته ما زما کور ته ورسوه. دا دواړه په یو پارک کې ناسي د یو بل سره خبرې کوي. د ډیره زر دوستی وشي. بل طرف ته د الیکس چې کوم ایکس بای فرند وي هغه د لری نه دا نظاره ګوري او په د باندې د خپګان نه اور بلیږي. بل طرف ته دی چې کله دا الیکس کور ته بوزي الیکس ته دا یو کیسینګ اخلي خو میکس د دې نه ځان لرکی. دا ډیره زیاته شرمنده شي او ردنه معذرت وکي. د دې نه بعد جولیټ په بار ټپ کې لامبي ته داسې محسوس شي چې څوک په ما باندې د کړکۍ نه نظر ساتي. دا د ټپ نه ولامبي بهر راوځي او دا د کړکۍ طرف ته چې ورشي چې اخر ته د کړکۍ نه شاته سوکته خدا کړکۍ یو دم په زور را بند شي او دا جولیټ په دې کې ډیره زیاته ویریږي. د دې نه بعد دا د کېدو کوشش کوي چې زه او د شم سهار ته په اپیس کې خپل د ملګری سره خبرې کوي. جولیټ ته د دې ایکس بای فرند ټلیفون کوي او ردی نه مافي وغواړي چې زستانه ډیر زیات معذرت خوایم او ته زما سره یو ځل بیا میلاو شه. خو جولیټ وته صفه انکار وکړي چې زه مصروف یم. بل طرف ته دیته د الیکس فون راشي او الیکس ته په خپل کور کې په ډینر باندې انوایټ کړي. د شپې میکس دا د دې کمرې ته پریدي او میکس دې ته وایي چې بل شپه ما هم ته کیس کولې. جولیټ په دې ځکه په خندا شي او د خپل کمرې ته ځان سره دنه بوزي او د یو بل سره په دې ځکه کیسین شروع کی. بیا موږ د سورج مخکې د دې نه کہانی خای چې میکس خپل نیکه چې کم دی د هسپتال ته بوله او رده په جولیټ باندې په هسپتال کې نظر شوی او د په نظر د په جولیټ باندې زړه راغلی او د هغه د آی ډی نه د هغه نوم ازدا کړی او د یو نوټس د پړاو کړی چې د کور ضرورت دی. د دې د وجې د په خپل کور کې کار شروع کو او په دې جنې باندې ارزه کې نظر ساتو. د په خپل کور کې کار شروع کو د کې ډبل شیشه د ولګولې یعنی د جولیټ چې کوم کمره ده د په جولیټ باندې نظر او د په دې کمره کې یو خوبیا کمره جوړ کړي. د دقیق کمرې نه د جولیټ کمرې ته ور اوړي او خپل د پلان مطابق د جولیټ ته پونه کو چې تا ته په کرای باندې یو کور پکار دی او ردی د وجې د جولیټ د کور چې کم دی ډیر په کم کرای باندې ورکو. جولیټ د دې د وجې د غاړه کې خو ماته په کم کرای باندې دا کور ملاويږي او اصل کې ارشپه د جولیټ کمرې تر اوړي یعنی په دې ځکه موږ ته دا پته ولګي جولیټ چې په خپل کمره کې کم پرچای بکته هغه اصل کې دا میکس چې کم دی په اصل کې یو سایکو دی او د حد نه زیاته د جولیټ سره مینه کوي او ردی ټولو خبرونه جولیټ چې کوم ده دا بالکل انجانوي. په دې ځکه میکس تاکیس کوي او د جولیټ لاله سره شي او دا یو دم دا میکس منی کې دته وای چې زما خپل ایکس بای فرند چې کم دی زه د هغه سره ډیره زیاته مینه کوم. میکس وته وای هیڅ خبره نه ده او د خپشي د دې کمرې نه لاړ شي. سهار جولی چې کم د هغه ځان له د کور د بارا سامان اخلي. میکس پسې
قضیې ته ورسی. دې ځای کې ورته جولي ووایي بیګا چې زما او ستا په منځ کې څه شو دي، زه د هغې دپاره ډېره زیاته شرمنده یم او زه خپل د ایکس بوای فرینډ سره ډېره زیاته مینه کوم. میکس ورته څه ونه وایي، دی دا خبره دباو کې خو پړه کې دی دننه ډېر زیات غوسه شي. په اګله شپه جولیټ بیا اودی میکس ته دې کمرې ته په خاموشۍ سره راوړي او ردې خواته کینی دا ښکلی. په دې ځای کې جولیټ خپل دا مخ بل طرف ته واړوي. میکس د دې نه په دغه ځای کې ودرېږي. جولیټ ته پته ولګي چې په دې کمره کې څوک دي، خو میکس د دغه ځای نه فورا سیګرټ کمه کمره چې وي هغې ته منډه کوي. جولیټ د برج خانې نه یو غټه غونته چاړه راولي او دا په دې کمره کې دننه ګرځي. دې ته هغه سیګرټ کمره میلاو. دې کمرې په ذریعه میکس د دې کمرې ته دننه راځي. دا چې دې کمرې ګیټ ته لاس وړي، په دې کې هغه څه لرګي ډیله لګولي، دا ټول لرګي ښکته راغوځار شي. میکس ډېره زیاته ویریږي. سهار منطقې ته خپل په کچن کې کار کوي. په دې ځای کې میکس راشي. دا د میکس نه تپوس کوي چې ته دا کمره واپس سیټ کولی شي. میکس ورته ووایي چې او بالکل، دا ته خپل کار له لاړ شي او میکس د دې کمرې دوباره نه مرمت شروع کړي. بیا د باتروم ته لاړ شي، د جولي ټیوب برش باندې خپل د غاښونه هم صفا کړي او ردې په بات ټب کې هم سملي. بل طرف ته جولي ته د هغې د ایکس بوای فرینډ فون راشي چې زه ستا نه معافي غواړم او ته ماله دوباره یو چانس راکړه. جولي خپل ایکس بوای فرینډ ایر کړی نه د دې د وجې دا دته او کی او د شپې کور ته ډینر دپاره انوایټ کړي. د شپې جولیټ په کچن کې کانه تیاروي. بل طرف ته میکس د سیکرټ کمرې نه په دې باندې نظر ساتي. په دغه ځای کې دې ته د ایکس بوای فرینډ ټلیفون راشي. دا باتروم ته لاړ شي د تیارېدو دپاره چې زه ځان فرش کړم. بل طرف ته میکس د دې کور ته دننه راشي او ردې موبایل چیک کوي، خو په دغه ځای کې د جولیټ د ایکس بوای فرینډ راشي سره د خپل سپي ته ډېره زر اندازه وشي چې ردې دوو نه علاوه په دې کمره کې بل څوک دی. میکس په اصل کې په المارۍ کې پټ شوی. دلته جولي ایکس بوای فرینډ ته ووایي چې زما نه غلطي شوې ده او ته ماله موقع راکړه او زه به دوباره تا سره چېرته هم دوکه نه کوم. د دې نه بعد دا دواړه یو بل ښکل کړي او د خپل بیډروم ته لاړ شي. میکس ته هر سره ډېر زیات په غوسه کې ګوري او د میکس ته ډېره زیاته غوسه راشي. د دې نه بعد د جولي ایکس بوای فرینډ لاړ شي او میکس دلته کې ردې په بوتل کې د نشې دوایي ور واچوي او جولي بغیر د سوچ سمجې دغه شراب چې کمی دا وسکي او دا پکې ښه بېغمه په دې کور کې اوده شي. بل طرف ته میکس د دې خوا ته راشي او ردې دا جسم ردې په دې جسم ډېر په ویشیانه انداز باندې لاسونه وخي او جولي ته ردې په باره کې بالکل علم نه وي ځکه چې هغه بېهوشه وي. سهار جولي ډېر لیټ پاسي د خوبه او ردې په جسم باندې ډېر زیات دردونه وي. د دې دا مقصد دی چې زه کېدای شي ډېره زیاته کار مې کړی د هغې د وجې ستړی یم، خو لګاتار څه ورځې چې جولي سره دا حرکتې په مخه کې د دې نه پهله د دې سره داسې حادثه چېرته هم نه وي شوي او دا په مخه خپل کار له هم ډېره لیټ ځي. دا خپل د ملګري سره په دې باندې ډسکشن وکړي. نو دا په خپل کور کې خفیه کیمرې ولګوي. دا خپل د بیډروم مخامخ دروازې ته دا ولګوي او ردې کیمرو په باره کې دا میکس ته بالکل خبره ونه کړي. بل طرف ته میکس ته خپل نکاح په خدمت کولو کې ستړی شوی وي او دی د ده نه تنګ راغلی دی. ورسره څه عجیبه خبرې کوي. دی په خپل نکاح بالکل ړه ونه سېځي او د ته ستنه ووخي. خپل نکاح په دغه ځای کې دی مړ کړي. د دې نه بعد بیا موږ ته د میکس بچپن ښایي چې اصل کې دی وړوکی او د مور د بل سړي سره لینو د دې د وجې د پلار د مور مړه کړه او د پلار پولیسو ونیو. د هغې د وجې میکس یوازې وړوکی لو شوی او د دې د وجې دی سایکو شوی. بل طرف ته موږ جولي او د هغې ایکس بوای فرینډ وښایي چې دوی په رسټورنټ کې ناستي او ناشته کوي او ردو جنګ جګړې ختمې شوي. د دې د وجې دوه روزانه میلاویږي او بل طرف ته میکس د دوی پیچه بالکل نه پرېږدي. میکس باندې د دې دواړو دا میلاوېده بالکل خوښه نه وي. بل طرف ته جولي د دې ایکس بوای فرینډ په کور کې پرېږدي. دی چې ځي دی وله د سیړو نه ښکته دیکه ورکړي او کته د غوځارېدو سره د ده لاس مات شي. بل طرف ته جولي چې کله خپل کور ته راشي دا کمپیوټر چیک کړي، دې ته پکې داسې هېڅ هم میلاو نه شي. دا په سکون باندې بیا په کټ کې سملي او دا بیا په غلطۍ اخکا د بېهوشه کېدو هغه شراب وڅکي. په نیمه شپه کې دا اوده وي. میکس د دې نه بیا غلطه پیدا چوتئ دا راچوته کړي. دا خپل ځان سره غاړه کوي، خو په دې ځای کې د جولي سترګې کولاو شي او میکس سر ته په بیډ سملی او دې ته دوباره د بېهوشۍ ستنه ووایي. دا به دغه ځای کې اوده شي او میکس د دې نه لاړ شي. سهار جولي بیا لږ ناوخته اوده شي او بل دې ته په کمره کې د ستنې کیپ میلاو شي. دې ته پته ولګي چې ماله څوک د بېهوشۍ څه دوا راکوي. دا سهار هسپتال ته لاړ شي، خپل وینه او خپل یورین چې کوم وي دا فورا د لیب د ټیسټ لپاره ولېږي. لږ ساعت بعد دې ته ریپورټ میلاو شي چې
چې واقعي تعالی څوک د نشي ډرګس درکوي بل طرف ته میکس د دې په بیټ کې ردی د کپړو سره پروتي او لاس پی راکاږي او په دې ځای کې د جولی ایکس بوای فرند چې کوم وي هغه کور ته راشي. میکس چې دی ویني میکس په دغه ځای کې فورا ځان پټ کی او بل طرف ته د خپل ښځې له سرپرایز ورکوي. ښځې دې د شپې ډینر انوایټ کړی خو دې د ټیم نه مخکې راشي او راته فورا په خوفیا کمره چې په هغې نظر شي دی چې څنګه دې شاته نه پی میکس راشي. هغه په د عملو کې بل طرف ته جولی خپل خاوند ته فون چې ته کور ته مزه د میکس په باره کې ورته اطلاع ورکوي خو د هغه نمبر کار نه کوي. په دې ځای کې جولی فورا خپل کور ته رامنډه کی او دا کمپیوټر ته کینی د شپې ویډیو چک کوي. دې ته پکې پته ولګي چې د شپې میکس چې کوم دی هغه زما بیډروم ته راځي او هره شپه ما بېهوشه کوي او زما سره غلط کارونه کوي. د جولی د دې ځای نه د خپونه ځمکه وتښتي خو دا خپل ځان باندې صبر وکړي او دلته میکس دې ته دروازه بجاو کړي. ګرانو کتونو دا زمونږ یو بل چینل دی زبردست مووی. په دې کې به تاسو ته ایلین او هر قسم دلچسپ کہانیانې کتو ته ملاویږي. خو تاسو غواړئ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکان در سره ان کړئ چې ردی اره ویډیو تاسو ته ملاویږي. ډیره مننه. میکس دلته دننه راشي او جولیټ خپل اوښکې پاکې کوي او خپل یاري باندې قابو حاصل کوي چې میکس ته دا پته ونه لګي چې زستانه ډیره زیاته په دې ټیم کې یریدل یم. میکس ته یو واین ګلاس ورکوي او دې ته وایي زما سره کېنه چې دواړه دا واین وسکو. خو جولیټ ورته وایي زما طبیعت لږ صحیح نه دی دا کچن ته لاړه شي دا خپل موبایل یوز کوي. خو په دې ځای کې میکس ته پته وي هغه راشي او ردی نه موبایل واخلي. میکس په دې ځای کې دې ته وایي چې ښکته کېنه. میکس ته ټوله پته وي چې دې د هر سره نه خبر شو. دا میکس ته دې په دې جسم کې یو بېهوشه کېدو حالت ته نه وایي خو ردی په لاس کې د کچن هغه چاړه وي. دا په دې چاړه په میکس باندې غزار وکړي او دا دواړه د یو بل سره په جګړه ورشي د ګماسان په جنګ باندې. جولیټ ځان د میکس نه په څه طریقه آزاد کی او د دننه په باتروم کې پټه شي خو میکس پسې راشي د باتروم دروازه ماته کی او دا ردی ځای نه ځان سره راخکي. هغه خوفیا کمرې ته دې ځای کې چې جولیټ بیا د سره په جنګ باندې ورشي او ځان تی آزاد کی. په دې کمره کې دا دننه وتښتي. په دې سیکرټ کمرې کې دې ته دننه یو نیل ګن میلاو شي یعنی نیل ګن هغه ته ویل کېږي په کم باندې چې خلک په لرګو کې میخونه ټکوي. دا یو ډرل ماشین جولیټ ته پکې هغه سوری هم میلاو شي په کم باندې چې میکس د دې په ذریعه په دې باندې نظر ساتو. میکس په دې پسې ځان راورسي او دا بهر راخکي خو دا په صحیح ټیم په دې نیل باندې یو څو میخونه راته په سینه کې ټکوخي. جولیټ د دننه په دغه ځای کې دننه منډه کې خو دې ته ردی ایکس بوای فرند وي هغه لاش پکې پروت وي. دا ډیره زیاته پریشانه شي دا وایي چې زه به اوس دا درینده وجنم او هسې به ردې ځای نه تښتم. میکس په دې کې پسې بیا راشي خو دا د شاته نه پسې راشي او نیلګن باندې به کې سوري پې کوي خو میکس دا ونیسي. خو دا په څه طریقه په دې میکس کې دا نیلګن باندې په دې سینه کې سوري وکړي او اخرنۍ میخ ولا په دې تندې کې ورټکوي. د دې د وجې دا درینده ختم شي او دلته زمونږ کہانی هم ختمه شوه. که دا کہانی د باندې ښه لګېدلې ویډیو لایک دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د